د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره ظاهرا زمینه سازي په ښه شکل روانه ده. د امریکا او قطر په هڅو حکومت او طالبان دا مهال د خبرو د پیل لپاره په جدي او چټکو تیاریو بوخت دي. حکومت ویلي په نږدې راتلونکي کې به د خبرو ځای او کره نیټه معلومه کړي، خو طالبان وایي تر څو چې د دوی 15,000 بندیان آزاد نشي وخت نشي ښودلی. یوه موثقه سرچینه وایي ښایي تر راتلونکو 2 ورځو پورې د بین الافغاني خبرو نیټه معلومه شي. په کورني او بهرني اړخ کې د حکومت د هڅو په پایله کې د سولې بهیر اړوند پرمختګونه لپاره ښه اجماع جوړه شوې ده. په وروستۍ یوه اونۍ کې دغه پرمختګونه د مذاکراتو د پیلېدو لپاره د ځای، وخت او نورو مواردو په اړه د لا ډېرې همغږۍ په اړه وو. د روانو خبرو اترو په دوام سره به د مذاکراتو لپاره د همغږۍ پړاو بشپړ شي. له دې سره د سولې خبرو څارونکي هم د خبرو پیل ته هیله مند دي. ټاکل شوي چې د بندیانو د خلاصون لړۍ به ژر بشپړه او د بین الافغاني مذاکراتو لومړۍ ناسته به بې له ځنډه په دوحه کې ترسره شي. امریکا او قطر د دغه خبرو اترو لپاره د اسانتیاوو چارې مخ ته وړي. د اساسي قانون تدوین، د یو نوي ټول شموله اسلامي حکومت تشکیل او عمومي اوربند به د دغه خبرو اترو د اجنډا مهمه برخه واوسي. له دې وړاندې د خپلمنځي خبرو د پیل لپاره ستونزې وې، خو وروستي وضعیت په کتو باور دا دی چې شته خنډونه له مخې لرې شوي دي. د بین الافغاني خبرو پر وړاندې خنډونه چې موجود وو اکثریت یې ایسته شوي دي او زه فکر کوم چې روانه اونۍ به د بین الافغاني خبرو لپاره ښه پرمختګونه ولرو، ځکه تخنیکي ټیمونو کار پیل کړی دی. یو هیله ده چې دا ځل کوم خنډ ورته پیښ نشي. د جګړې د کمښت سربیره اوس دواړه غاړې نرمه ژبه کاروي او د غراض د افغانستان په سوله کې د داخلو آدرسونو تګ راتګ او هڅې هم زیاتې شوې. با توجه به رفت و آمدهای نمایندگان کشورهای خارجی به نظر میرسه که هم طرف دولت افغانستان و هم طالبان آماده گفتگوهای شده است. چیزی که لازم است این است که رهایی 5,000 زندانی از طرف حکومت باید تسریع شود و از طرف دیگر 1,000 زندانی از طرف طالبان باید رها شود. حکومت به په نږدې ورځو کې 2,000 طالب بندیان آزاد کړي. د غراض طالبانو هم د حکومتي بندیانو خلاصون جاري ساتلی او ژمنه کړې چې د دوی د ملګرو د لیست له بشپړېدو سره به 1000 حکومتي بندیان آزاد کړي.